الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. د دین اسلام ډیرو قدرمنو عزتمندو مسلمانانو علما راغلي دي، بیانات بکي. زه صرف او صرف د ملاقات په غرض راغلم. یو خو طبیعت اجازت نه راکوي، د غرمې نه پس ناګومان کې بیانو، د هغې نه پس دلته حاضري شوه. خو مختصرا یو څو خبرې کول غواړم او د الله نه دعا کوم چې الله سبحانه وتعالی دې اول زما او بیا ستاسو د ټولو د ژوند د بدلون سبب وګرځي. زما محترم الله سبحانه وتعالی موږ او تاسو ټول د خاورې نه پیدا کړي، بیا د ټولو انسانانو پلار آدم علیه السلام یې ګرځولې. په دغه اعتبار سره موږ ټول یوي، ځکه ټول الله د خاورې نه پیدا کړي. یو پلار هم دی آدم علیه السلام، لیکن په بعضې امورو کې موږ او تاسو مختلفي. جنسونه زموږ او ستاسو بسا اوقات مختلف دي. څوک الله نارینه پیدا کړي، څوک زنانه. طبایع زموږ او ستاسو مختلف دي. څوک الله د تیز طبیعت او تیز مزاج والا پیدا کړي، څوک د نرم مزاج والا پیدا کړي. د چا خواږه خوښیږي، د چا ترخه خوښیږي. قومونه زموږ او ستاسو مختلف دي. څوک د کوم قوم سره تعلق ساتي، څوک د کوم قوم سره تعلق ساتي. اخلاق زموږ او ستاسو مختلف دي. د چا ښایسته اخلاق دي، د چا بدرنګ اخلاق دي، خوش اخلاق دي. رنګونه زموږ او ستاسو مختلف دي. څوک الله سره پیدا کړي، څوک الله سپین پیدا کړي، څوک الله تور پیدا کړي. مختلف رنګونه دي. الغرض چې دا ټول انسانان کدا یو ځکیږي په یو سوچ یو ځکیږي، هغه سوچ دا دی چې د دې ټول انسانانو دا یو تمنا ده، دا ارزو ده او دا ارمان لري چې زموږ د خوشحالۍ نه ډک ژوند دي، زموږ د سکون ژوند دي، زموږ د راحت ژوند دي، زه د خوشاله ژوند تیر کړم. د ټولو انسانانو دا ارزو ده او زموږ هم داسې ارزو ده. داسې ده که نه ده؟ خو زما محترمو طریقې زموږ مختلفې دي. څوک راولګېدل د سکون دپاره دنیا تلاش شروع کړ، او دا خبره د هغه په ذهن کې پرته ده او داسې سوچ کوي چې یاره د دنیا په ګټلو سره په دنیا کې به ماته الله سکون راکوي، په بینک بیلنس باندې به ماته سکون میلاویږي. ورځ او شپه دنیا په ګټلو کې مصروفه تېره کوي او د ده ورځ او شپه د دنیا په ګټلو کې تېرېږي. صرف په دې سوچ په دې تمنا تېرېږي چې زه بس راحت کې شم. خو نه زما محترمو په مال کې راحت نشته. چا د راحت دپاره د بادشاهت لاره اختیاره کړه چې یاره زه د دې خلکو مشري وکړم، د دوی نمایندګي وکړم، د کلي ملک شم، خان شم، مشر شم. په دې کې به ماته راحت او سکون ژوند به مې د خوشحالۍ. خو نه زما محترمو نه په دې کې راحت شته
نه په دې کې سکون شته. دا هر څه زمونږ او ستاسو مخې ته دي. ډېر بادشاهان موږ وکتل په دې خپل ژوند کې چې راشي په کرسۍ باندې کښېني او ځي، د هغوی زندګۍ ته وګوره، څومره ستړې زندګي، څومره بې سکونه زندګي، څومره بې راحته زندګي، څومره د ټینشنونو زندګي. نو معلومه دا شوه چې سکون نه په مال کې شته، معلومه دا شوه چې سکون نه په وزارت کې شته، معلومه دا شوه چې سکون نه په دنیا کې شته. که په دې کې سکون وي، قرآن کې الله سبحانه وتعالی فرمایي ډېر مالداره چې په دې دنیا کې مال په غلطه طریقه باندې خرج کړي افسوس به کوي. ډېر بادشاهان، ډېر مشران چې په غلطه طریقه مشري کړي د قیامت په ورځ به افسوس کوي، ما اغنى عني ماليه، نن زما مال زما په کار رانغی، زه نن خپل مال د الله د اور نه بچ نه کړم، زه نن خپل مال د الله جنت ته داخل نه کړم، نه زه نن مال د جهنم نه بچ نه کړم. هلک عني سلطانیه، هغه بادشاهت نن هلاک شو، هغې هم زه د الله د اور نه بچ نه کړم. نو د دې وجې نه که سکون غواړئ، که راحت غواړئ، که خوشحاله زندگی غواړئ، که اطمینان غواړئ، یو څو اسباب ذکر کوم. زمونږ د ټولو ایمان دی چې مونږ چا پیدا کړي؟ چا پیدا کړي؟ الله سبحانه وتعالی. د دنیا دا نظام دی، کومه کپنی چې کوم شی جوړ کړي هغه په هغې ښه پوهېږي که نه پوهېږي. مثال په طور باندې ګاډی شو، یوه کپنی د هغه ګاډی جوړ کړو او هغه ګاډي لپاره یې دا سیسټم ولګو چې یاره دا ګاډی به په پټرولو چلیږي. که یو سړی په هغه ګاډي کې اوبه اچوي هغه ګاډی چلیږي؟ نه چلیږي که نه؟ که یو سړی په هغې کې ډیزل اچوي هغه ګاډی چلیږي؟ نه چلیږي. که یو سړی په هغې کې شات واچوي هغه ګاډی چلیږي؟ نه چلیږي. ولې؟ کپنۍ داسې جوړ کړی بغیر د پټرولو دا ګاډی نه چلیږي. زمونږ ایمان دی، موږ الله پیدا کړي، خو د هغه د مرضۍ نه بغیر ژوند والله العظیم که زمونږ او ستاسو په ژوند کې بیا سکون راشي. که غواړئ چې په ژوند کې سکون راشي، موږ الله پیدا کړي، په قرآن او سنت کې یو څو اسباب د راحت او سکون موږ ته ښودلي. زر زر به بیان کړم د دې دپاره چې د خپل ژوند په ښایسته کړو. اولنی سبب چې ته غواړې چې ژوند دې د مزې شي، که غواړې چې ژوند کې د راحت راشي، که غواړې چې ژوند دې د سکون او د خوشحالۍ نه ډک ژوند وګرځي، الایمان والعمل الصالح. په الله به ایمان راوړي، د ایمان راوړلو نه پس به تکیه باندې تکیه نه وی، نه به کښېنې، بېغمه به نه کښېنې. والعمل الصالح، د ایمان راوړلو سره سره به نیک اعمال کې، اعمال صالحه به کې. د ایمان راوړلو نه پس نیک اعمال کول، په دې سره د انسان ژوند ته راحت، خوشحالي، سکون ملاویږي. زمونږ او ستاسو د ژوند نه چې دا سکون ختم دی، صرف یو ټکی ما اورېدلی دی چې ایمان، عمل صالح ته زما او ستا ذهن نه ځي. او دا قاعده یاده کوي، قرآن کې چې چېرته الله ایمان ذکر کړی هلته ورسره خامخا عمل صالح ذکر کړی. علما وایي دواړه لازم منظوم دي. ایمان نه پس به غلی نه کښېني، غافله به نه ګرځي، دغه شان چې بې پروا به نه ګرځي، عمل صالح به کې، نیک اعمال به کې. د دې په وجه به دی الله سبحانه وتعالی ژوند ښایسته کړي. قرآن کې الله فرمایي من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. څوک چې په تاسو کې نیک اعمال کوي، اعمال صالحه کوي، من ذکر او انثى، که نارینه وي که زنانه وي، وهو مؤمن، شرط دا دی په داسې حالت کې چې ایمان پکې وي. الله فرمایي فلنحیینه حیاة طیبه، ښایسته ژوند به ورته ورکړم. غواړو چې ښایسته ژوند وکړو، خو نیک اعمال موږ نه کوو. نو معلومه دا شوه چې د ایمان راوړلو سره سره، نیک اعمال کولو سره سره به الله سبحانه وتعالی زموږ او ستاسو ژوند د راحت او د سکون ژوند راکړاله. دویم سبب لمونځ کول، فرضي لمونځونه کول، جمعو کې حاضري کول، نوافل کول. دا سبب دی او عظیم سبب دی په ژوند کې د خوشحالۍ. که پریشاني در باندې راغله،
که ټینشن در باندې رال که خفه وي قرضونه در باندې بل مصیبت راغی په مونځ ودرېږه الله سبحانه وتعالی به دې ټینشن ختم کړي خوشحالي به درته الله درکړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وجعلت قرة عیني فی الصلاة وی الله زما د سترګو یخوالی په مانځه کې کېښوستی زمونږ پښتانه وایي داسې سمه سترګې مې په یخې شوې څه معنا ډېرې خوشحاله کړم که خوشحالي غواړې د ټینشن نه وتل غواړې پریشاني ختمول غواړې په مونځ ودرېږه 2 رکعته الله ته وکړه وګوره چې ستا خوشحالي راځي که نه راځي ټینشن دې ختمېږي که نه ختمېږي نو د دې وجه نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم به کله ناکله مختلف روایات دی بلال رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل یا بلال قم فارحنا بها یا بلال فارحنا بالصلاه من تقوم صراحت راکا سکون راکا اقامت وکا اذان وکا د دې لپاره چې زوم خوشاله شي نو موږ د ژوند د خوشحالۍ د سکون د راحت عظیم سبب دی چې ستا په ژوند کې هر پریشانی رااله هر ټینشن را موږ انسانانی معاملات زمونږ راځي په موږ کې ډېر خلک قرضداري دي که نه د قرضو د وجې د قرضونو د وجې پریشانه په ټینشن کې بې سکونه دي که نه دي د دې دپاره دې کله مونځ کړي ډېر خلک دي په ژوند کې نور مشکلات دي روزګار یې برابر نه دی اولاد یې نشته نکاحونه یې نشته څومره پریشانیانې دي من کله د دې پریشانو د ختمولو دپاره مونځ لاره اختیار کړي چې یو 2 رکعته مونځ وکړو الله ته سوال مونږ ته قرآن کې په سورة البقره کې الله سبحانه وتعالی صریح فرمایلی واستعینوا بالصبر والصلاة مدد حاصل کړئ په مونځ سره او دغه شانتې په صبر سره د آیات معنا دا ده که غواړئ چې د الله مدد حاصل کړئ او که غواړئ په پریشانۍ کې الله درته خپل مددونه راولېږي قرضونو نه خلاص کړي پریشانۍ ختمې کړي 2 طریقه کار وکړئ یو ده په دې پریشانۍ صبر وکړئ د الله د طرفه راغلي زما په صبر دی الله په دې ماله اجر راکوي دویم منځونو ته کار ووایئ فرضي منځونه کوئ د جمع سره منځونه ادا کوئ دغه شانتې کله ناکله د دې پریشانۍ او د ټینشن د ختمولو دپاره عام نوافل هم ادا کوه د دې دپاره چې الله دې ژوند ښایسته کړي نو موږ دا لاره نه اختیارو دویم سبب د ژوند د سکون هغه څه شو منځ د دې د وجې نه ابن عساکر رحمه الله یو ښایسته واقعه او قصه ذکر کړې په دې تاریخ دمشق کې د فائدې دپاره یې بیان کړو دا وایي په دې دمشق کې یو غریب انسان و فقیر و هغه به داسې کوو چې دا سورلۍ به یې وړلې راوړلې یو خر ورسره یو اس ورسره یو خچر ورسره په دې خچر به یې سورلۍ کېنوله د یو ځای نه به یې روانه که بل ځای ته به یې وړله په هغې به یې پیسې اخیستلې وی په دې کې هغه فقیر فرمایي وی زما سره یو ورځ یو سورلۍ کېناسته وی ما ورته وویلې چې چېرته ځې وی هلته ځم زما او د هغه خبره وشوه چې روان مې کړه په لاره کې یو لاره راغله چې 2 لارې وي وی زه په دې لاره روان شوم ما ته یې ویلې چې په دې مه ځه په دې لار شه وی ما ورته ویلې چې زه خو درسره په دې نه ځم وی ما ورته وویلې چې ما ته دا لاره معلومه ده په دې در سره ځم وی نه په دې لاره شه دا تا ته نږدې پرېوځي لنډه پرېوځي وی اخر دا چې زه مجبور کړم په هغه لاره ورسره روان شوم روان داسې یو ځای راغلی داسې یو کلی راغلی چې بیخي شړه شړګا وه هېڅ هم هلته نه و چې زما نظر ولګېدل په یو څو لاشونو باندې ولګېدل یو څو مړي پراته وی ویرېدلم سړی چې راباندې پوهه شو چې دته خو زما حالت معلوم شو وی همداسې د دې سورلۍ نه په ما باندې راټوپ کړو په ما یې وار وکړو خو زه ترې الله بچ کړم وی همداسې مې ترې منډه کړه هغه ما پسې دی هېڅوک نشته او همدا ورته چغې وایم چې د الله نه وېرېږه ما پرېږده ما تا سره څه بد کړي وی پرېږدم دې نه وی اخر دا چې داسې مې ورته وویلې چې دا سورلۍ مې واخله چې کوم ساز او سامان را سره دی هغه هم درکړم ما پرېږده ما مه وژنه وی هغه خو هسې زما دي خو تا هم نه پرېږدم په دې منډه کې زما او د ده خبرې شروع دي وی روان ورته ومې ویلې مړ مې که خیر دی
خو یو درخواست درته کوم، یو خبره درته کوم، یو سوال درته کوم. هغه سوال دا دی چې یو 2 رکعاتو ته خو مې پرېږده، یو 2 رکعاته مونځ به د دې مرګ نه مخکې وکړم. وایي په دې را سره راضي شو چې ودرېږه. چې ودرېدم ډېر په یاره باندې وایي راته وویل چې شابه مونځ شروع کړه. وایي په مونځ باندې ودرېدم. وایي د ډېرې یرې د وجې نه د قرآن آیاتونه مې د ذهن نه ووتل، څه خولې نه نه راتلل چې څنګه یم په مونځ کې. قاتل راته ولاړ دی، د مونځ نه پس مې مرګ دی، وجنې وي. وایي اکدم مې الله سبحانه وتعالی ذهن ته دا آیات راوست: امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. داسې څوک دی چې هغه د مجبور او لاچاره فریاد واوري، سوال واوري، او د هغه نه هغه مصیبت او هغه تکلیف لري کی. چې دا آیات مې وویل، وایي ناګهانه زما د مونځ ختمېدل، یو کس ځوان نوجوان په اسمان کې سور دی را روان دی ډېر په تیزۍ سره، په لاس کې ورسره نیزه ده. وایي زما خوا ته چې راغلی په دې سړي باندې وار وکړو، په سینه باندې یې وویل دا را پرېوته، ایستی مردار کړه. زړه مې سخت خوشحاله شو چې د چا نه یېرېدلې هغه بلا خو الله په خپله توره باندې ووهله. وایي ده ته مې وویلې چې سوال درته کوم، ته څوک یې راته ووایه. وایي زه هغه چا رالېږلم، د هغه چا د طرفه راغلم چې هغه د یو لاچار او د کمزور او د مظلوم فریاد اوري، د هغه طرف نه راغلم. نو دا واقع دلیل دی په دې خبره باندې چې الله سبحانه وتعالی زمونږ ټینشنونه په څه سره ختموي؟ په مونځونو سره. ځکه خو ابن عساکر رحمه الله په تاریخ دمشق کې دا واقع راوړي. دریم سبب، دریم هغه دا چې مونځونو سره الله سبحانه وتعالی دویم سبب چې زما او ستا پریشانۍ، زما او ستا تکالیف، زما او ستا مصیبتونه په ژوند کې زما او ستا خوشحالي راولي دا مونځ. دریم سبب چې زما او ستا په ژوند کې راحت او خوشحالي راولي هغه تقوا ده. تقوا زما محترم د الله نه یره په صحیح حقیقي معنو سره سره متقي شي، د الله سبحانه وتعالی د هغه په ژوند کې راحت، سکون او د ټینشن نه انداسې د خوشحالۍ ژوند الله ورکوي. دا زما جذبات نه دي، دا د قرآن خبره ده. په سورة الطلاق کې الله سبحانه وتعالی فرمایي: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. څوک چې د الله نه ویریږي یجعل له مخرجا، الله به د هر مشکل نه اسانتیا دپاره لارې ورته کولاوي. ټینشن کیږي که نه؟ مشکلات زمونږ په ژوند کې شته که نشته؟ که غواړئ چې الله د اسانتیا لارې کولاوي کړي، د الله نه ویریږئ. ویریږئ په زړه کې د الله د تقوا راولئ، سم صحیح خشیت د الله نه اختیار کړئ. نو الله سبحانه وتعالی به د هر مشکل نه لارې درته اسانې کړي. ويرزقه من حيث لا يحتسب. د تقوا په وجه به الله سبحانه وتعالی د داسې ځایونو نه رزقونه درکړي چې ستاسو په وهم او ګمان کې به هم نه. موږ د رزق دپاره خپل بچي یورپ او امریکې او بهر ملکونو ته لیږو که نه لیږو؟ څه کې موږ یو 2 مړۍ روټۍ راخیستې د هغې دپاره یې لیږو. نو که زموږ ایمان برابر وي او دا قرآن د الله موږ لوستلی او د علماو درسونو ته ناست وی، نو موږ به بیا دا لاره اختیار کړی وی. خو دا د دنیا هغه غفلت دی په موږ باندې سور دی. قرآن وایي د الله نه ویرېږه، رزق دله په خپل کور کې د هغوی دا خوا کې در کوم، ته په یو کې رزق تلاش کړې. نو د دې وجه نه زما محترمو د سکون دریم سبب تقوا ده. په یو بل آیات کې الله سبحانه وتعالی فرمایي: ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. الله به د هر کار نه ورته د اسانتیا لارې کولاوي کړي. که ژوند دې د پریشانو ډک دی، د الله نه ویرېږي، الله به دې په ژوند کې خوشحالۍ راولي. څلورم سبب په ژوند کې د سکون او د راحت د راوستو هغه د الله دا کتاب دی قرآن. د دې سره تعلق برابر کړئ زما محترم. صرف د یو رمضان او بل رمضان تعلق ورسره مه ساتئ. موږ ډېر ښه غټ مسلمانان یو. څنګه صرف په روژه کې د الله کتاب پېژنو، د روژې نه اخوا قرآن موږ راخلو، نور ډولې په پرتي. خپل ژوند کې روټین داسې برابر کړئ چې سملیم د الله په کتاب سمله، چې هغه ولولي او سمله، چې راپاسیم د خپل ورځې آغاز د الله په کتاب باندې وکړه. وګوره ستا دا ژوند د راحت او د جنت ژوند جوړېږي که نه جوړېږي؟ د دې قرآن سره تعلق برابر کړئ. قرآن کې الله فرمایي: الا بذکر الله
تطمئن القلوب. خبردار اے زما بندگانو، اے پریشان خلکو، که سکون غواړئ، که راحت غواړئ، که اطمینان غواړئ، که خوشحاله ژوند غواړئ، الا بذکر الله، د قرآن په تلاوت، قرآن سره په تعلق ساتلو تطمئن القلوب، زړه ته راحت رسیږي. الله سکون درکوي، ته خو قرآن راواخله. دا زمونږ ژوند چې تنګ دی، بې راحته دی، بې سکونه دی، والله العظیم عظیم سبب د دې دا دی چې مونږ قرآن پرېښی دی. او قرآن کې الله مونږ ته فرمایلي مو چې د دې په پرېښستو به ستاسو ژوند تنګ کړم. فرمایي ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما. الله فرمایي چا چې زما د ذکر نه، د قرآن نه، د دین نه، د اسلام نه، د الله د کتاب نه اعراض وکړو، مخې ته واړو، شا ورته راواړوله، فإن له معیشة ضنکا، دا انسان به اوس هم د راحت ژوند غواړي. الله وایي ژوند به سخت کم، سخت تنګ ژوند به وله ورکړم. ژوند زمونږ تنګ دی که نه دی؟ څه مو خیال دی؟ د الله کتاب هم پرېښی که نه؟ دا راواخلئ، الله زمونږ ژوند بېرته صحیح کوي، بېرته یې کولاوئ. د دې د وجې نه زما محترمو، د قرآن د پرېښستو د وجې الله سبحانه وتعالی دا ټینشنونه زما او ستا د ژوند کې راوست. نو څلورم سبب د راحت او د سکون د الله دا کتاب دی. پنځم سبب او اخرنی، ډېر اسباب دي، نور به بیا کله بیان کړو، د اخرنی بیانوم. هغه داسې مجالس دي، دې مجالسو کې شرکت کول، داسې د قرآن درسونو ته راتلل، مسجدونو کې کېناستل، د عالم بیان ته ناسته، د قاري تلاوت ته ناسته، د قرآن درس ته ناسته، والله دې سره سکون ملاویږي، زړه په راحت کې خوشحاله ژوند درته الله درکوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، دا حدیث یې په دې مخامخ بینر هم لیکلی دی، مجتمع قوم فی بیت من بیوت الله یتلون کتاب الله ویتدارسونه فیما بینهم. کله چې یو قوم د الله په کور کې، په یو کور کې، د الله په کورونو کې، په یو کور کې راجمع شي، د دې دپاره یتلون کتاب الله، چې د الله د کتاب تلاوت وکړي، د قرآن تلاوت وکړي، ويتدارسونه فيما بينهم، او د دې درس تدریس کوي. الله سبحانه وتعالى په څلور انعامات کوي. څو؟ څلور. یو انعام ذکر کوم، نور خبر را نه اوږدېږي. الا نزلت عليهم السکینه، الله په دغه خلکو سکینه، سکون، اطمینان، راحت را نازلوي. راحت ته محتاج یې که نه؟ سکون ته محتاج یې که نه؟ څه کې په کور کې د بچو سره څه کې؟ په بستره کې څه کې؟ خو راشه د قرآن درس ته کښېنه، ته وګوره چې تا ته سکون ملاویږي که نه ملاویږي. نو د دې وجه نه زما محترمو سکون په دغه شیزونو کې دی، او دا شیزونه موږ ته الله پیدا کړي، الله راښودلي. او ما اول سر کې دا وویلې چې کپلۍ کوم شی جوړ کړي، هغه د هغې په اصولو باندې ښه پوهېږي که نه؟ نو موږ الله پیدا کړي، په دې ایمان دی، الله موږ ته دا اسباب راښودلي. که دا اپناو کړو نو زما او ستا ژوند په راحت او په سکون کې جوړېدی شي. الله سبحانه وتعالی نه دعا غواړم چې الله دې زموږ ژوند د خوشحالو نه ډک کړي. الله سبحانه وتعالی دې زموږ ژوند هغه په دې دین باندې د دې په وجه ښایسته کړي. الله دې موږ ته د راحت حیات طیبه راکړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.